ان شاء الله افغانستان د هر استعمار نه بچ ده. اوس دغه انګریزي 200 کلن پاکستان د یو جاسوسي قوم نه جوړ ده، یو جاسوسي خلکو نه جوړ ده چې انګریز ته څوک وفادار ول، هغوی ته دا دې ملک ځمکې ورکړي، هغوی ته یې صلاحیت ورکړی او هغه دوستانو ته الله هم خوشحاله او کامیابه لره. دا تاسو د وطن د بیا راپورته کولو لپاره یو ډېر منظم او ډېر دروند کار هم لکه روان کړی. زموږ اصلي مقصد همدا ده چې د وطن دفاع طالب کوي او موږ دا ملت باید ورپسې ودرېږو او انشاءالله افغانستان د هر استعمار نه بچ ده. اوس دغه انګریزي 200 کلن انګریزي استعمار برټش انډیا دا 200 کلن دردسر و. زموږ ډېرو پاچایانو سره د دوی مشکل پاتې شوی. دا که زه راشم که ته راشې که طالب وي، دغه ټول د دې وطن دښمن دي پاکستان. دا یو هم نه پرېږدي. اوس دغه سړی نوم یې لیکلی دی ظاهر طاهر اندرابي. پاکستان د یو جاسوسي قوم نه جوړ ده، یو جاسوسي خلکو نه جوړ ده چې انګریز ته څوک وفادار ول، هغوی ته دا دې ملک ځمکې ورکړي، هغوی ته یې صلاحیت ورکړی او هغه که خان و، هغه که ملا و، هغه که اندرابي و، هغه که قزلباش و، ډېر ګډوډ خلکو ته صلاحیت ورکړی. هغه که دغه ګیلانیان ول، هغه د هندوستان نه جاسوسان راوستي وو د پیرانو په نوم، د ډیزل پلار و نیکه و، پوه شو، دوی به هم ټوپک ګرځوه انګریز ته. لکه انګریز یو غټ سلسله روانه کړې وه 200 کاله دلته، د هغه په نتیجه کې دا ملک جوړ کړ. دا د خپل ځان ته د توپ ځای، ځان ته د یو مزدورۍ ځای. لکه نن چې عمران خان راځي یا بل څوک راځي په پاکستان کې د ازادۍ خبره کوي چې دا ملک آزاد ده، موږ پاکستانیانو. ته د څه شي پاکستان یې؟ ته ملک جوړ کړی انګریز یې، ختموي دې انګریز، بندي کړی انګریز یې، ځان نه به صلاحیت خبرې نه کوي. ازادي د افغانانو غوندې قیمت لري. ازادي 40 کاله قتل و قتال لري. ازادي مفته په لاس نه راځي. نن سبا په دنیا کې وګورئ د ګوتې په شمار ملکونه دي چې آزاد دي، خصوصا کمزوري ملکونه. دا چې په یو راکټ کې 100 ماشومان تلفات ورکوي ایران، دا د ازادي قیمت ورکوي. دا چې ته په یو راکټ کې 200 تلفات ورکوي، دا خو ته د ازادي قیمت ورکوي. او همدغه ازادي 204 ملکو کې ډېر هغه نه لري، 90% 95% ملکونه نه لري. که مسلمان ده، که کافر ده، که بودست ده، ټول دی یو ډلې هغه لاندې ده. او یو غټ استعماري قوت روان کړی امریکا د خپل د ډالرو په زور، جاسوسانو په زور. څنګه چې د مشر ویلې هر جاسوس، هر سړی، هر ګروپ د خپل په وخت استعمال کړی بیا یې غورځولی ده. چې پاکستان یې وغورځو، دا د ما او تا جاسوس به نن چغې وایي، سبا به هغه وایي، یا به 15,000 ورکړي یا به 3,000 ورکړي. د ورځې حساب باندې جنډانې ساتلي. په افغان کې اوس جاسوسي هېڅ عیب نه ده. په افغان کې چې افغان چې جاسوسۍ ته انګریز او امریکا ونیسي، افتخار کوي، بل ته وایي ته وګوره دغه کار تا ته نه درکوي، ما ته راکړی. وګوره ته بل ورته په ارمان ناست یې وایي، ته پوښتنه وکړه که ما هم دې جاسوسۍ کې نیسي. نو دومره د موږ په قوم کې داسې ګډوډ خلک دي چې د پردي ملکونو نه دا چې 1,20,000 خالي په یو وار راوستل، بیا هغوی سره فامیلونه راوستل، دا تقریبا 15,00,000 خلک درته بوتلل خارجیانو. د دې کې به 20% خلک دوی ته خدمت کوي، دوی ته کار کوي، دوی ته هر وخت اویلیبل دي، راپور جمع کوي، د طالب پخې وایي، د وطن پخې وایي، د اسلام پخې وایي، د پښتون زوی هم ده. دا نور خو یې پرېږده، پښتانه هم د هغه کوي. نو موږ او تاسو ته پکار ده چې د وطن د ملي اردو، د ملي پولیسو د دې خلکو شاته ودرېږو. دا اوسني دا همغه پخوانی سیستم ده، همغه پخوانی حساب ده. یو ورور لاړه، بل ورور راغی. طالبان د موږ ورونه دي، د موږ د عزت دفاع کوونکي دي، د موږ د وقار ساتونکي دي. دوی ته بد ویل، دوی مخالفت کول، د افغانستان د مخالفت کول دي، د اسلام مخالفت کول دي، او د خپل د ناموس او د عزت مخالفت کول دي. نو کم سے کم موږ دا ټول خپل افغانانو ته دا ووایو چې خپلو کې منسجمه شئ. دا پاکستان موږ په هند باندې 300 کاله حکومت کړی، دا پنجابی موږ ډېر زر پسې اخلو، اتفاق و اتحاد وکړو. پنجابی خو ګلبدین رالیږلی، پنجابي خو رباني رالیږلی، او پنجابي خو مسعود رالیږلی، او پنجابي خو سیاف رالیږلی، او خراب یې کړ دا وطن. خپله خو نه و راغلی. کله که په هر قیمت یې د موږ د سر په بیه مې دغه د موږ دولت ده، د موږ افتخار ده، د موږ عزت ده، د موږ ناموس ګټي، د موږ مرزونه ساتي، د موږ د وطن په طرفدارۍ جنګ کوي. دا د موږ ملي اردوم ده، د موږ ملي ناموس هم ده. هر افغان چې د دوی خلاف دی، نو پوه شي چې یا دته امریکا پیسې ورکړي، یا د یو پارټۍ سړی ده، یا د سیاف سړی ده،
یا کوم پخوانی جاسوس یې ساتلی یا موسسه کې ترجمان یا کمپیوټر کار و دی بیا به تمه کړی چې زه به تا رئیس کم تا به وزیر کم ته راشه ما ته جاسوسي وکړه. ښه ډېرې ساتلي ښه هوښیار اوسئ افغانانو. د یو غټ استعماري قوت سره هغه ده دا یې وړکی سپی ده دا پاکستان. بس انشاءالله دنه د خپله خاوره نیسو دا د همدلته توبهګاره کوو او اتفاق وکړئ. افغانانو همیشه ډېر غټ غټ کارونه کړي چې اتفاق یې کړی. نو تاسو نه ډېره مننه چې دغه ملا یعقوب دي دغه طالبان موږ د داسې لکه د موږ مشرانو پخواني حکومت غوندې هېڅ فرق یې نشته. چاته به تروریست دي چاته به هر څه دا د موږ ورونه دي او یو قوم ده. دا هغه ډلې ټپلې نه دي. امریکا هم په دې پوه شه څنګه چې مشر ویل اروپا هم په دې پوه شه چې دا یو قوم د 80 میلیونه نفوس لري. دا موږ په 9 ملکو ونه شو وهلی نن پې ټاپه ووهلی شو ټولو کره یې مړي راولېږل. وروره دا اوسنی خلک نه دي تاریخي خلک دي. 5 روپۍ مو ورکړې همدغه خلکو روسه مو ته وزغلوه. خو مطلب دا ده چې موږ سره د افغانانو سره کېږي نه. افغانان دې اوس خپل ځان وپېژني. خپل د ایران دغه جنګونه په موږ هم را روان دي. همدغه درنده بمباري په موږ هم را روانه ده. ځان باید ورته قوي کړو. تېر ځل باندې خو یو قدم باید شاته نه شو. متر کیلومتر ورته باید خزې وکړو. خزې ورته وشکو همالته ورته پرېوځو چې ناتو امریکا ټوله دنیا راځي چې په هر متر کې باید دته ټیک ټاک دته لسګونه مړو تلفات واړو چې دته خوند ورکړي. او انشاءالله ځان تکړه کړم. دغه وطن د خاوره مې تاسو د هغه ناموس مې تاسو د طالب ډېر د یو عزت حکومت روان کړی ده. هېڅ مشکل پکې نشته. مننه ډېره زیاته. مننه. کور دې آباده جانس رئیسه وروره ژوندی اوسې آباد اوسې هر کله راسي دا د خپل لایف د وروره ازادانه راتلی شي خپل نیک نظر د افغانستان د ملي ګټو د افغانستان د حکومت د استمرار او د استحکام لپاره وړاندې کوی شي وروره. او هېڅکله دا احساس ونه کړي چې دا لایف چې ده دا پردی ده او بل دا لایف چې ده دلته به انشاءالله ملي ګټې پالل کېږي او بل ته به توهین تحقیر نه کېږي یو بل ته به بې احترامي نه کېږي. د ورورۍ په فضا کې به انشاءالله دا لایفونه موږ او تاسو په ګډه ادامه ورکوو تر څو موږ وکولی شو دا روانه کښتۍ ته د نجات لاره پیدا کړو. مننه وروره. آباد اوسې بیا هم. شیرخان وروره ستړی مه سې په خیر راغلی. السلام علیکم. تاسو خبرې کوئ بورا صاحب راغلی مشر دغه به خبرې وکړي نور ملګري به خبر زه وناستم تاسو خبرې اورم انشاءالله. مننه ژوندي اوسئ. مننه. کور دې ودان. بورا صاحب تاسو دغه د لارې حل باندې که تاسو هم خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. مننه وروره. آباد اوسئ. مننه شیرخان ورور ته او دغه نور ملګري چې اوس راغلي دي که پښتون ورور دی که داسې دا نور دي دغه ټولو ته ډېر سلامونه. مننه. زه خو بار یم سیال صاحب خو دې نه سره خبرې شم کولی. مخکې د حل لاره خو یې داسې ده لکه څومره چې په پاکستان کې د بلوچستان د خپلواکۍ غوښتونکي چې دي دا دي که ټي ټي پي ورونه دي او که دا شانته نورې ډلې او د لکه اوس کشمیر کې ځینې پاڅونونه روان دي دا چې څومره کېږي د دې سره به د پاکستان اقتصاد ضعیفه کېږي. ځکه زه یوه بېلګه در کوم یو نه بلکې دوه به وي. ګوره د دویم نړیوال جنګ نه وروسته د انګریزانو عسکري قوت ته دومره ضربه نه ورسېدلې خو اقتصادي قوت یې ضعیفه شو. نو هغوی نه شو کولی چې دغه سترې امپراتوري چې په دا نورې ډېر هېوادونه د خپل استعمار لاندې راوستلي وو هغه استعماري هېوادونه نور نه شو کولی چې وساتي. نو هغې ته یې بې خپلواکي ورکړه. او همدا شانته روسیه چې په افغانستان کې کله جنګ وکړو نو د هغې سره د هغې اقتصاد ډېر زیات کمزوری شو. عسکري قوت یې په ماخپل حال کې و خو اقتصادي قوت یې د منځه لاړ. نو هغې نه هم دغه ډېر هېوادونه چې وو دغه اسلامي هغه ته په خپلواکۍ ته واغوستل او آزاد شولو. دا ولې وشولو ځکه چې په جګړو باندې ډېر زیات لګښتونه راځي او هغه که بیا نور قوي د اقتصادي هېوادونه ورسره مرستې ونه کړي نو هغه د خپله دغه هېواد چې د چا سره په جګړه باندې بوخت وي خپله دغه د منځه ځي. نو که موږ او تاسې وګورو دغه د پاکستان دغه داخلي جګړې چې دي دا به د دوی اقتصاد ډېر زیات کمزوری کوي. خو دلته یو مشکل شته دی چې دغه امریکایان دي دوی ورسره ډېر زیات دغه د پنجاب د فوج سره مرستې کوي خو بیا هم دومره د دي ناکافي دي ځکه دې کې بیا فساد ډېر زیات دی او دوی ډېر غله دي. دا د پنجاب دغه کوم فوج کې چې څوک کار کوي دي د جنرالان چې دي دا ډېر زیات غلا ډېره زیاته کوي. نو اقتصادي ضربه یې خو دې عربي هېوادونه هم لکه اوس دغه سعودي
ځکه د هغوی ځینې عسکرو ته ضرورت و دوی هلته ورولېږل نو هغه د هغې نه ورته یو څه پیسې راځېږي د دې چې کومه بودیجه کلنۍ جوړوي هغه د دوی دپاره بسنه نه کوي دوی بیا د نورو هېوادونو نه قرضې ماخلي IMF نه ماخلي قرضه نو که چېرته هغه قرض ورنه کړي او دغه نورو هېوادونو دې ته قرض ورنه کړي نو هغه کوم کلنی بجټ چې دوی راټولوي او د ټکسونو د لارې دوی ته راځي هغه د دغه فوج دپاره بسنه نه کوي بیا دوی نشي کولی چې دغلته په دغه نورو صوبو باندې بیا دوی خپله واکمني وساتي نو بیا که چېرته دغه داخلي جګړې دوام وکړي او دوی سره دغه مرستې بندې شي لکه د امریکا او د عربي هېوادونو نو دا به انشاءالله تعالی لکه څنګه چې دغه نور هېوادونه ټوکړي شوي دي داسې به دام کېږي نو دغه ورونه چې زموږ دي که موږ نور هم نشو کولی دا د بلوچان ورونه چې دي یا د TTP دي یا په هر نور دغه شانته د خپلواکۍ غورځنګونه چې هلته را پیدا کېږي موږ که نور هم نشو کولی دغه د ټولنیزو رسنیو د لارې د دوی غږ چې پورته کوو او د دوی ستاینه کوو چې نه تاسې خپلواکي غواړئ دغه ظالم فوز نه چې غیر اسلامي فوز دی نو د هغې نه چې تاسو دا غواړئ دا یو سمه لاره ده چې تاسو اختیار کړې ده نو دا بیا موږ کولی شو نو دې دپاره به کار کوو انشاءالله تعالی په راتلونکي کې به ډېر زر دغه غورځنګونه تیزیږي او په دې په مقابل کې به بیا لوی افغانستان جوړیږي خو الله دې وکړي چې افغانستان هم په داخل کې په خپل اقتصاد باندې ډېر زیات کار وکړي دا لومړۍ نړیواله جګړه چې وه په دې کې به چې کوم هېواد ډېره انرژي تولیدولی نه برق به ډېرو نو هغوی به ډېرې اوسپنې مولي کولې او ډېر زیات کار به په همدې باندې کوو ځکه بیا هغوی هغه عسکري کوم وسایل چې دا به په خپله باندې جوړو نه که چې افغانستان دغه په برقي سیستم باندې خپل کار وکړي او د اوبو د لارې دا جوړ کړي ځکه دا بیا ارزانه تمامېږي ځکه چې کله بیا برق یا دغه انرژي ارزانه وي بیا نو هغلته هغه فابریکې که وروسته جوړېږي بیا هغه توکي هم ارزانه جوړېږي او دغه شانته بیا که موږ نور هېوادونو ته خپل دغه توکي بیا لېږو نو هغه هم بیا په ارزانه هغوی ته تمامېږي نو بیا به دغه شانته هغه تولیدات به هم د هېواد زیاتېږي او نورو هېوادونو ته هم بیا ډېر لېږدول کېږي خو ډېر زیات کار باید دوی په همدغه انرژي باندې وکړي چې برق خپله په افغانستان کې دومره تولید شي چې موږ د نورو هېوادونو نه رانوړو نو دغه شان دلته خو موږ خپله ډېر سیندونه لرو خو په دې باندې کار نه دی شوی ځکه دلته خو دغه څو لسیزې دلته دا جګړې وې او هغه کار چې په کار و په هغې باندې نه دی شوی نو که چېرته د دې دپاره خپله افغانستان یو بودیجه مخصوصوي او په هغې باندې دا ولګوي نو صحیح ده یو څه پیسې اندازه به په دې باندې ولګېږي خو بیا وروسته هغه ګټې چې دي او هغه لاسته راوړنې چې دي هغه بیا به ډېرې زیاتې نو دې دپاره هم کار کول پکار دي نو کوم بل ملګری راغلی به خبرې وکړي ځکه خبرې اوږدې نه شي سیال صاحب نو بس تاسې بل چا ته نوبت ورکوي مننه کور دې ودان بورا صاحب آباد اوسي ژوندی اوسي پښتونه وروره تاسو مهرباني وکړئ ولی مولوي صاحب هم پاتې او قهرمان کوچی صاحب هم راغی ده ته هم ښه راغلاست وایي الله دې السلام علیکم جناب معزز سیال صاحب محترم ټولو ملګرو ته دلته په ګروپ کې ناستو ملګرو ته اورېدونکو ته لیدونکو ته ټول سلامونه نیکې هیلې احترامات خدای دې وکړي چې روغ او جوړ صحتمند او تندرست وي او دا وخت هم بخیر تېرېږي الله مو عزتمند لره مهرباني مننه کور دې ودان آباد اوسې څو ورځې غیر حاضر وې نه وې والله رښتیا غیر حاضر وم خو معذور مې وګڼه سفرو مصروف وم نو بښنه غواړم ما واده راسره کړی و چې موږ به تا سره دا خبر دی د مرستیال دی معاون حیثیت لوبوو خو یقین وکړه معذور مې وګڼه لیک سفرو وم بښنه غواړم مننه حاجي صاحب خواهش کوم څه خبره